ننګرهار کې د سروسو بوټو بڼوالي له ډېر پخوا زمانې څخه رایج ده. د پخواني شوروي هیواد له لوري په دې ولایت کې د کانال ریاست پروژې د ایجاد پر مهال د زیتونو ترڅنګ په دولتي فارمونو کې د سروسو بوټي هم کېنول شوي وو او ځایي خلکو هم له هغه وخت راهیسې د دغه بوټو کارولو ته مخه کړې ده. خو په دې وروستیو کې د تیر جمهوري نظام پر مهال بیا د بڼوالۍ د پراختیا په موخه په ختیځ کې د سروسو او یو شمېر نورو میوو لرونکو بوټو د بڼوالۍ د پراختیا په موخه یو تحقیقاتي فارم جوړ شوی چې بېلابېل ډوله بوټو تحقیق پکې ترسره کیږي تر څو معلومه کړي چې په ختیځه سیمه کې د بېلابېلو میوو لرونکو بوټو کومې نوې ښه پایلې ورکوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د مسؤلینو د همدې هڅو پایله بلل کیږي چې د تیر په پرتله په ننګرهار کې د سروسو د بڼونو د حاصلاتو زیاتوالی اټکل کیږي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې په 3822 هکټاره ځمکه د سروسو بڼونه جوړ شوي چې تیر کال حاصل څه کم 10,000 ټنه وو. مسؤلین وایي د تیر په پرتله به سږ کال د سروسو حاصلات زیات وي او د اټکل له مخې به سږ کال بڼوال په دې ولایت کې د سروسو بوټو څخه 12,000 ټنه حاصل ترلاسه کړي. مالټه، نارنج، لیمو او ځینې نورې هغه میوې دي چې په ټوله کې د سروسو په نوم یادېږي. کرنې او بولګولو او مالدارۍ ریاست له لوري په 3822 هکټاره جریبه ځمکه باندې د سیتروسو باغونه جوړ شوي دي چې 9452 ټنه حاصل ورکړی او سږ کال زموږ د اټکل له مخې کیدای شي تر 12,000 پورې موږ حاصل ولرو ځکه موږ چې کوم باغونه جوړ کړي دي په دریم کال په حاصل باندې راځي نو هر کال د هغه باغونه چې یو کال دوه کاله مخکې کرل شوي نو هغه په حاصل باندې راځي نو زموږ اټکل دا ښیي چې سږ کال هغه باغونه چې حاصل تیر کال کم او سږ کال به ډېري د هغه نه به چې دی سږ کال موږ ډېر حاصل واخلو تر 12,000 ټنو پورې به موږ حاصل ورسېږي. دلته په ننګرهار کې د نورو بوټو ترڅنګ د کرنې او مالدارۍ ریاست له لوري د سروسو بوټي هم تر تحقیق لاندې نیول شوي دي. د ننګرهار د تحقیقاتي فارم د مسؤلینو په خبره د پوره تحقیق او څېړنې وروسته یې داسې نوې موندلي کومې چې په دې ولایت کې د کر او حاصلاتو په برخه کې ښه پایلې ورکوي. د دوی په خبره له تحقیق وروسته یې بڼوالو ته په خپلو بڼونو کې د سروسو له 90 څخه تر دې دمه یوازې د څو نوو د کرلو لارښوونه کړې ده. چې موږ په دې میوو باندې تحقیق کوو او دې کې ښه او بهترین انواوې چې را پیدا کړو دا موږ دهقانانو ته سپارښتنه کوو. یعنې موږ اوس دا موږ تاسو ولاړو چې ګورو دلته د سوتروسو باغ دی. سوتروسو کې موږ 4 دلته موږ تقریبا 90 سوتروسو لرو چې په دې کې موږ 4 مالټې 3 لیمو او 1 چوکوتره دهقان لپاره سپارښتنه کوو او سپارښتنه هم کړې ده د دې. دلته بیا لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د سروسو د بوټو ترڅنګ په دې تحقیقاتي فارم کې د خرما، انځر، املوک، انګور، الوچې، زردالو او یو شمېر نورو میوه لرونکو بوټو تحقیق هم دوام لري تر څو معلومه کړي چې په دې ولایت کې کومې میوې ښه پایله ورکوي. مسؤلین زیاتوي دوی به له تحقیقاتو وروسته بڼوالو ته د ذکر شوو بوټو د هغو نوعو د کرلو لارښوونه وکړي کوم چې په ختیځه سیمه کې ښه پایله ورکوي. په دې مرکز کې موږ تقریبا 9 ملي کلیکسونه لرو او د ملي کلیکسونو په څنګ کې تقریبا نمایشي کتات لرو. د 9 ملي کلیکسونه زموږ عبارت دي د انارو، سوتروس، املوک، خرما، زیتون، انځر، لوکاټ دي چې موږ په دې میوو باندې تحقیق کوو او دې کې ښه او بهترین انواوې چې را پیدا کړو دا موږ دهقانانو ته سپارښتنه کوو. د کرنې او مالدارۍ ریاست په تحقیقاتي فارم کې په کار بوخت بڼوال بیا د سروسو بوټو له ډلې د بېلابېلو ښو او مناسبو نوعو د ښو حاصلاتو یاده کوي او بڼوالو ته له دغه تحقیقاتي فارم سره له مشورو وروسته د بڼونو د جوړولو لارښوونه کوي. تقریبا دلته 14-15 کاله کېږي چې کاریګر په صفت کار کوم او دلته موږ چې دی ډېر وخت تقریبا ډېر قسمونه یا ډېر جنسونه لرو. لیمو، مالټه، سنګتره، چکوتره وغیره چې نور ډېر شیونه موږ لرو دلته. نو انشاءالله چې په دې باندې موږ ډېر وخت کار کړی تقریبا 14 کاله په دې موږ کار کړی. بیا دې کې ښه خراب هم شته دی خو باید دا خلک چې دی په بازار کې بوټي وانخلي او راشي دلته ریاست زراعت کې تحقیقاتي فارم دی دوی سره مشوره وکړي. هغې نه بعد یو باغ جوړ کړي که یو جوړ کړي 2 جوړې کار څومره جوړي خو په مشوره په خپل سر باید نیالګي وان. تقریبا 4 کاله کېږي چې دې باغ کې زه کار کوم. نو دلته هر قسم سره بوټي شته دی لکه لیمبو شته دی. لیمبو کې 15-16 قسم 10 سره پورې شته. دې کې نارنج شته دی همدغسې تعداد باندې. دې کې مالټه شته دی په همدغسې تعداد باندې.
دې ته چې کوتره شته ده په همدغسې تعداد باندې هر نوعه ځان له نوعه ده پکې یعنې لسو پورې په دې کې سمتاره شته دی په دې کې لکه دا ملي کلستون دی هر قسم سره دغه پکې شته دی دا نوعه کې شته دی هر نوعه 5 بوټي دي په دې دغه کسان نه یوازې دا چې دلته د بڼوالو دنده پر مخ بیایي بلکې ترڅنګ یې د دې تحقیقاتي فارم ساتنه هم کوي خو په هیواد کې د وروستیو بدلونونو له کبله د دې تحقیقاتي فارم په پرسونل کې هم کموالی راغلی چې د دوی چارې یې اغېزمنې کړي دي دستي تتلن لپاره موږ سره 4 کسان چې دا بیچارهګان هم د شپې د حفاظت لپاره هم د ورځې کار کوو اوس د حالات دغه شوي مخکې موږ تقریبا دلته 12 کسانو موږ سره به کار کوو چې 4 به موږ د ساتنې یعنې مثلا د چوکیدارۍ او د شاباشانو استفاده کوو او 8 کسانو به په باغ کې کار کوو خشابې او پایبیل او رمبې او شاخبري هم د شپې خدمت کوو دلته ساتونکي د دې هم د فارم هم د دفتر کم سامان حالات چې دي هغه که هر نوعه ده په هغې کې موږ ټول ساتونکي وو د هغې نه علاوه د دې موږ اوبه کوو خدمت یې کوو د هغې نه علاوه د دې موږ د پاشۍ خدمت کوو د هغې نه علاوه موږ د دې د رمبي دغه کوو چې د دې صفایي وشي د بوټي وشي د هغې د حفاظت کوو چې څوک ونه شو کوي څوک یې ضایع نه کړي د یادونې وړ د ننګرهار د هیواد په کچه تر نورو ولایتونو د سروسو او نورو میوه لرونکو بوټو د کینولو او بڼوالۍ په پار په نسبي ډول ښه مناسب بلل کیږي او په دې ولایت کې د سروسو او یو شمېر نورو بوټو د حاصلاتو د ښه والي له کبله په دې وروستیو کې په یو شمېر ولسوالیو کې ولسي خلکو هم د دغه بوټو بڼونو جوړولو ته مخه کړې ده. سباوون ساحل، روحي نیوز، جلال آباد.